السلام علیکم قدرمنو، ستاسو ورور عمران الله معراج یم. ما سره احمد بای دی. د چوټۍ ورځ وه داسې راووتو، موږ احمد بای به هم سپټو مټو وباسي. غرض مو دا دی چې د خزان رنګونه چې کوم دی هغه ولټو او تاسو سره هم شریک کړو. نو چې چېرته ځو هغه به تاسو ته لږ ساعت کې پته ولګي. راځئ را سره. که تو کلندر نه یې دلته کې مخکې اواز ورته سوزکې مې خرڅ کړو خپل اوس دی چې کوم دی هسې ناست دی. صحیح ده چلو. ښه قدرمنو، په دې لاره به تاسو د خزان دا رنګونه چې کوم دي هغه سلدلي، هغې نه به خوند اخیستی. په ډرون شاټ چې د کوم ځای و هغه ګلګرام او اخون بابا و، هغه به هم ستاسو خوښ شوي. دا محل چې کوم دی راغلی یو سلامپور ته، حضرت اقبال ورور را سره دی، دی راته د ځای ښیي. راغلي سلامپور ته ولي یو چې تاسو ته پته چې سلامپور صادرې چې کوم دی کومې چې دلته جوړیږي هغه پوره دنیا ته بیا رسولی کیږي. نو غوښتلو ده چې تاسو ته نن په دې خپل لاک کې چې کوم دی دا صادرې وښایو چې څنګه د سلامپور کې دا صادرې جوړیږي، د هغې هغه هر څه ورته وښایو او انشاءالله امید ده ستاسو به خوښ شي. قدرمنو، کله چې صادر جوړیږي نو د هغې دپاره چې کوم دی اول دا یو تار دی، دا دغه شانتې دی. سر تاسو څه کوئ ورو؟ دا بعد ملکونه نه راځي، بیا هلته مونږ رنګایي والا کوو. رنګایي نه پس بیا مونږ کډو ته وخېږو، نو بیا صادر جوړو. نو دې له مطلب هغه خپل کم کلر کې چې صادر جوړی هغه دلته کې دغه شان دا تار وله رنګ کي، د هغې نه پس چې کوم دی بیا د نور پروسس نه دا تېرېږي. دلته صادرې چې کوم دی هغه چار چاپېره مطلب د وچېدو دپاره د انځلو هغه مرحلې نه تېرې شوي دي. تاسو به یې نو ډېر ښکلې ښکلې صادرې دي. ښه قدرمنو، اوس دا محل دې ځای ته راغلي یو، دلته کې دا صادر جوړېږي څه د تارونو نه. نو راځئ دا وګورئ چې دا څنګه جوړېږي. قدرمنو، کله چې دلته کې دا صادر جوړ شي د دې نه پس چې کوم دی دا بیا خوازي انځلو دپاره او د انځلو نه پس چې کوم دی دا بیا پریس لځي. د پریس نه پس چې کوم دی کله دا پریس شي او وچ شي د هغې نه پس دا مارکیټ ته راوځي. نو تاسو اندازه به شوي چې په یو صادر باندې څونه زیات محنت کیږي او د یو صادر شاته چې کوم دی د څونه خلکو لاسي. قدرمنو، د صادرو جوړېدو دا پوره پروسس خو تاسو ته ښایو، خو د هغې نه مخکې د سلامپور دا کلی هم د ډرون پر شارټس کې وګورئ چې الله پاک څونه ښکلی دا کلی جوړ کړلی او بیا په دې کې څونه ښکلی کار کیږي چې زموږ د پښتو د ثقافت یو غټه نښه، یو پهچان دی، پیژنګلو ده، هغه کیږي. خو د هغې نه مخکې چې کوم ده دا کلی هم وګورئ چې څونه ښکلی کلی دی ده.
ها قدرمن تاسو به زمانه شاته بابا یې نه چې هغه په خپو باندې لګیا دی دا څادر مطلب دغه کوي پرس کوي لګیا دی انځي نو کله چې څادر جوړ شي د بابا نه تپوس کوو بابا چې څنګه یې جي اول خیر دی جی ښه وایي تا کله چې دا څادر جوړ شي هغې نه پس تاسو له راشي مطلب تاسو بیا دا طریقه ده صرف په دې باندې مطلب دا انځی دې سره څه چل کېږي تاسو داسې څادر وینځئ دا جی دا بچکې ورشي او لکه وشي او د دې ناپې هغې له راشي او لکه صحیح شي بیا بیا د اوبو نه هغه شړل اوبو نه وباسو هغه دی پاکې کړو که نه صحیح دي او بیا یې وغوړو نو قدرمنو تاسو واورېدل چې کله مطلب څادر جوړ شي بیا راشي هغې دپاره دا یوه طریقه ده په دې باندې چې کوم دی دا څادر وینځلی شي خپل هغه سایز هم راشي په کم سایز کې چې دو څادر جوړ کړی کله چې دا وینځلی شي د هغې نه پس چې کوم دی دو دلته کې ګرمې اوبه یې په هغې کې چې کوم دی دا څادر وایشئ مطلب پوخې کړي دا پکول چې مې په سر شړی په غاړه پکول کې مې غیرت شړی کې حیا غاړه په غاړه زما کلتور به څنګه کړې بدنام اغیاره تکه کړې پکول بدنام زه به کړم شړی په غاړه قدرمنو دا ټایم چې کوم دی د رحیم اقبال روډ دکان ته راغلی یو د ټول نه اول خو چې کوم دی د حضرت اقبال روډ به ډېره مننه وکړو چې موږ سره وګرځېدو د سلامپور دا هر څه یې راته وختل وښول تاسو وکتل چې مطلب دا څادر چې کوم دی په هغې باندې څونه هلې ځلې کېږي د هغې شاته څونه لاسونه دي چې هغې نه کله هر څه دغه ټول مرحلو نه تېر شي نو څادر چې کوم دی بیا مارکیټ ته راوځي او هغه چې کوم دی زموږ ستا سلاوس ته رارسي نو یاد دی چې کوم دا د سلامپور دا څادر دی دا هم د دې کلي نه په پوره دنیا کې خورېږي پوره دنیا ته ځي نو دغه شانته چې کوم دی زموږ کلتور یو پیژنګلو کوي د نړۍ سره امید ساتو او دا دعا کوو د الله نه چې زموږ دا کلتور زموږ دا نښې نښانې چې کوم دي د پښتو ده دا د الله پاک داسې ژوندی ګړندی ساتي چې موږ په خپل فخر کوو په دې باندې اجازت به درنه اخلم قدرمنو خو د هغې نه مخکې د ملګرو ته یاد دی چې د یوټیوب چینل د عمران الله معراج په نوم مې جوړ کړی دی نو هغه راله هم سبسکرایب کړئ او د لوی الله په امان